الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمایي چې مسلمانان د یو بل سره ورونه دي، هغه که په امریکا کې وي یا که په لندن کې وي، ځینو نورو ملکونو کې وي، که مسلمان چې وي هغه زموږ او تاسو ورور دی. همداسې خور چې مسلمانه وي هغه زموږ خور ده. نو بیګا چې دی د عافیه صدیقې نه خبر شو چې شهیده شوې ده، ولې خوشبختانه ځینې راپورونه د دې د شهادت رد کړلو چې ژوندۍ ده. په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم د پاکستان مرتد حکومت او په مرتد علماو باندې، هغه مرتد علما چې دي تر ننه پورې د عافیه صدیقې د خلاصون په خاطر باندې یوه خبره ونه کړه. دو پرېږده چې همیشه د افغانانو په ښي وهي، همیشه د افغانانو لپاره پلانونه جوړ کړي. ولې د دوی یو زندانۍ په ګونتنامو کې پرته ده، قسم په الله تر ننه پورې دوی غږ پې پورته نه کړو. زموږ یو مظلوم حکومت الحمدلله چې اوس راغلی یو کال کې هغه زندانیان را خلاص کړي چې په زندانونو کې ناامیده شوي چې نور نشو وتلی. ولې الله رب العزت هغه د زندان نه را خلاص کړل. نو د پاکستان حکومت ته بیا هم وایو، نور عربي ممالکو ته چې د امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري، نو د عافیه صدیقې په خلاصون کې تاسو کوشش وکړئ. د قیامت په ورځ به ټول مسلمانان چې 1.5 میلیارد دیګر څومره دي، دا به یو بغل ته ولاړي، عافیه صدیقه به بیا بل بغل ته ولاړي. نو دا به ټول بې جوابه د دې نه پاتې کېږي. حتما به د دې جواب وایي چې ولې دومره بې غیرته وو. نو د افغانستان مظلوم ملت د اشغالګرو سره په 20 کلنه مبارزه کې په جنگ باندې اخته و. نو انشاءالله د دې نه به د افغانانو د مجاهدینو برأت وي چې الله رب العزت ته نه زیاته پوښتنه وکړي. نو ټول مسلمانان د عافیه صدیقې ته دعا وکړي، الله رب العزت د عافیه صدیقه د مسلمانانو د خوشحالۍ په خاطر باندې راخلاصه کړي. د دې په خاطر باندې زندان کې ساتلې ده چې د مسلمانانو زړونه پې خفه کړي. کفار هغه څوک دي چې د کفارو ملګري هغه څوک دي چې الله تعالی وایي دا نه خوشحالېږي مګر د دوی د دین په تابعات باندې. دا په حقیقت کې هماغه خبره ده. نو دوی یو زنانه په زندان کې ساتلې ده، بیا دومره لوړ او یا جګ قید یې ورکړی دی چې 3 یا 4 کاله دا یو مسلمان ته. نو دا بالخصوص د پاکستان دولت ته شرم دی، شرم ورته پکار دی. دا زی هلته باجویه د امریکا سره تعهد کوي، ظالمه لاړه به وي امریکا ته به لاړې، موږ به هم درته بیا د احترام په نظر کتلې و، امریکا ته به د چکر هم وهلې و، لندن ته به هم لاړ وې، بل ځای ته به هم لاړ وې، د خپلې عافیه صدیقې د خلاصون په خاطر به لاړ. موږ د افغانانو د بدبختۍ په خاطر باندې د امریکا سره پلان ونیولو چې زه به دا کوم. ولې انشاءالله دا شوم اهداف به ستاسو دلته هېڅکله نه کامیابېږي، ستاسو شوم اهداف به همیشه دلته ناکام وي. نو د عافیه صدیقې شتون په زندان کې دا ټول امت مسلمه ته چې دی پیغور دی، ټول مسلمانانو ته پیغور دی، که عرب دی که عجم دی. الله رب العزت د زندان را خلاص کړي. نو مریض هم یم محترم افغانانو، الله مو کامیاب لره. نو واقع دی د زړه له درده بیګا چې خبر شو نو سخت مو زړه درد وکړلو. نو ټول مسلمانانو باندې لازم ملزوم ده چې دا ویډیو نشر کړي تر څو دغه مرتد یې واوري. دا مرتد چې دی موږ څنګه کې مرتدان یو غږ پورته کړي د دې خلاصون په خاطر باندې یو څه وکړي. السلام علیکم.